سلامونه ستړي مشئ د بلخ ملي تلویزیون قدرمنو لیدونکو زه عبدالمتین ستانکزی د دې ساعت خبرونه تاسو ته وړاندې کوم. په مزار شریف ښار کې د مختار لیسې په تالار کې د بلخ د پوهنې ریاست د مسؤلینو او د خصوصي او دولتي ښوونځیو د مدیرانو په ګډون غونډه جوړه شوه چې په ترڅ کې د ښوونیز کال د لومړي پړاو ازموینو لپاره پر چمتووالي خبرې وشوې او د زده کوونکو د علمي ظرفیت په لوړولو ټینګار وشو. د بلخ ولایت د پوهنې ریاست له لورې د یاد ولایت د ټولو دولتي او نه دولتي ښوونځیو د زده کړیز کال د لومړي نیمه پړاو ازموینو ته د چمتووالي په موخه د دغو ښوونځیو د مدیرانو او امیرینو په شتون کې د مزار شریف ښار په مختار خصوصي ښوونځي کې ناسته ترسره شوه. از وزارت محترم معارف برای ما مکتوب و مواصلت ورزیده بود که از 16 سرطان الی اخیر سرطان از صنف اول الی 12 امتحان گرفته شود. با اون لحاظ ما مدیران مکاتب ولایت بلخ البته معارف شهر را در اینجا طلب کردیم، روی همین موضوعات همراهشان جلسه گرفتیم و بخش دوم از جلسه روی هماهنگی بین ریاست محترم معارف، بین آمرین مکاتب، بین آمریت معارف شهر همه موضوعاتی بود. د یاد ولایت د پوهنې رئیس د مسؤلینو او ښوونځیو ترمنځ په پوره همغږۍ د ټینګار ترڅنګ دوی ته وویل چې د زده کوونکو د زده کړې په برخه کې د خپلې دندې په رښتونې توګه پر مخ بوځي او د دوی د ظرفیت لوړونې په برخه کې د لا زیاتې هڅې وکړي. هدف از این مجلس فقط یک مجلس هماهنگی در بین ریاست و در بین مدیر صاحبای مکاتب دولتی و خصوصی و به همراه خواهران ما که باید در وظیفه های خود همیشه باخبر باشیم و در وظیفه های خود غفلت نکنیم. امی وقت ضایع کردن، بی وقت غیر حاضری کردن هم خودش در شریعت یک گناه کبیره است. در شریعت یک گناه کبیره است. تمام ملت ما ولایت بلخ فرزندان خود را به همین مدیر صاحبای مکاتب تسلیم کرده به حیث یک پدر معنوی که شما هستیم. نو باید ما و شما د امانتداری کما حقوق خدمت بکنیم. تمه ده چې د بلخ ولایت په ټولو دولتي او خصوصي ښوونځیو کې به د روان کال د لومړۍ نیمه پړاو ازموینې د چنګاښ په 14 تاریخ پیل او د همدې میاشتې تر پایه به ختمیږي. د بلخ ولایت د پوهنې ریاست د 3 ښوونځیو او د یوې دیني مدرسې له 2000 زده کوونکو څخه د امارت پیژندنې رقابتي ازموینه واخیسته. د مزار شریف ښار د یو ښوونځي مسؤل وایي چې د دې سیالیو له ترسره کیدو موخه د افغانستان د اسلامي امارت د مخورو له لاسته راوړنو څخه د زده کوونکو اشنا کول دي. د بلخ ولایت د پوهنې ریاست له لورې د یو شمېر ښوونځیو له 2000 زده کوونکو څخه د روضې شریفې په جامع جومات کې د امارت پیژندنې ازموینه واخیستل شوه. د دغې برنامې په لاره اچولو څخه موخه د اسلامي امارت له مخینې سره د زده کوونکو بلدتیا وبلل شوه. هدف از این برنامه فقط امارت شناسی هست دیگه. پیش از پیش کتاباش توضیح شده بود رایگان برای شاگردان، تقریبا 1 ماه پیش یا 20 روز پیش دیگه 3 مکتب است در این برنامه اشتراک کرد، 1 مدرسه است، 2000 نفر در این برنامه اشتراک کردن. ورته مهال په یاد سیالۍ کې یو شمېر ګډون کوونکي د اسلامي امارت پر اړوند د ځوانانو له لورې پر مطالعې د ټینګار ترڅنګ دا ډول مطالعه د مشرانو په پیژندګلوۍ کې یوه اړتیا یاده کړله. در این برنامه از خاطر شرکت کردیم که با مهارت ما افزوده شد و امارت اسلامی افغانستان را خوبتر و بهتر بشناسیم. د امارت شناسی لپاره غلی چې د امارت خپل مشران وپېژنو او د امتحان وکړو د امارت شناسی لپاره. خب زیادتر از تاریخ خود، از کشور خود، از ولایت خود معلومات به دست میاریم. چی رقم است فتوا، چی رقم است درباره دین معلومات به دست میاریم. آیات و حدیث است او را میخوانیم. این فایده هاش هست. د یادولو وړ ده چې دغه ډول سیالۍ به د مزار شریف ښار په ګډون د بلخ ولایت په ټولو ښوونځیو کې په لاره واچول شي. د بلخ ولایت یو شمېر دیني عالمان د هېواد ټول قومونه ملي یووالي او همپالنې ته راوبلل. هغوی همدارنګه وایي دیني عالمان دنده لري چې د خلکو د همغږۍ او د ګډو په لاره کې پراخې هڅې وکړي.
یو شمیر دینی عالمانو له ملي ټلویزیون سره په مرکه کې وویل چې د اسلام دښمنان د اسلامي امت له یووالي څخه ویریږي او په دې برخه کې یوازې دینی عالمان د اسلامي نړۍ د مسلمانانو ترمنځ د توطیې او نفاق د رامنځته کېدو مخنیوي او د اسلامي امت د بریا راز د اسلامي امت ترمنځ اتحاد او پیوستون دی. افراد و اشخاص دشمن و دشمنای دین میخوان از این ابزار یعنی در مقابل اسلام جور بکنن. او کسایی که این فریب خوردن الله متعال آنها را هدایت کنه و امت اسلامی دائما در رابطه به مسائل دین و تحقیقات داشته باشند و آنها همه چیز از نگاه دین و نگران و مشکلات خود را مسلمان ها باید با دین حل کنند. یگانه راهی که نجات مسلمان ها در امروزی که در قرن 21 ما بتانیم که موفق برایم در هیچ جای دنیا اون کسی که به کلمه لا اله الا الله محمد رسول الله ایمان داره تهدید نشود، سرزنش نشود، امت مسلمه و وحدت را حفظ بکنند. د مزار شریف ښار د جامع امام سید حیدر هاشمي د اسلامي امت یووالي په بیلابیلو برخو کې د وحدت لامل وګڼه او ویل چې ملت باید له اسلامي امارت سره په همغږۍ د شته ټولنیزو ننګونو د ختمولو لپاره هڅې وکړي. امارت اسلامی که الحمدلله 2-3 سال خلاصه با استقرارشان در افغانستان الان از ثبات بیشتری به اصطلاح برخوردار شدن و ما یواش یواش بالاخره زمینه‌های ارتباطی با بیرون مشاهده میکنیم. با سیاست خلاصه خردمندانه و به نفع به اصطلاح جهان و به نفع افغانستان بعضی از مشکلات در واقع اثر راه برداره. هغه وویل د کائناتو ستر پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم حقیقی خلیفه او معصوم امامانو تل په یووالي تاکید کړی او دغه مهم ټکی په قرآن کریم کې څو ځلې تکرار شوی دی. راه رسیدن به وحدت بیداری جهان اسلام است. دنبال کردن منافع مشترک است. دست برداشتن و عبور کردن از تعصب است، از تنگ نظری است، از کوتاه‌نگری است. اینها راه‌های رمز پیروزی جهان اسلام است و ما برای بیداری نیازی به یک ابزار داریم. قرآن در واقع همون اساس وحدت ماست. واعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا. بر ریسمان خدا چنگ بزنین. باید وویلل شي چې په بلخ ولایت کې له 2500 څخه زیات جوماتونه او تکیهخانې شته چې دیني عالمان تل په دې ځایونو کې د مسلمانانو ترمنځ هر ډول تفریقه اچول د اخلاقو او شریعت له نظره ناسم بولي. د بلخ ملي تلویزیون قدرمنو لیدونکو دا د دې ساعت خبرونه تر بیاخې چارې